السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زما ورور کینسر دی، اسپتال کې زیر علاج دی، که د هغه دپاره یو دم وي یو آیات وي موږ ورته ووایو او ورته دم یې کړو. د دې محترم ورور د پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم الجواب حامدا ومصلیا چې الله جل جلاله دې ستاسو ورور ته او ټولو مریضانو مسلمانانو ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. الله جل جلاله دې د دې ستونزې او مشکل نه تاسو خلاص کړي. اصل کې مریضي خو د الله جل جلاله د لوري چې څومره صبر سړی ورباندې کوي هغونې الله تبارک وتعالی اجرونه زیاتوي. الله جل جلاله دې تاسو ته د صبر توفیق درکړي. علما کرامو د کینسر د علاج دپاره دغه عمل چې کوم دی هغه بهترین بللی دی او انشاءالله مؤثره هم بللی دی. هغه دا چې 140 وارې پر اوبو باندې یاسین چوف کړي او 140 وار د سوره تغابن ووایي چې په 28مه سپاره کې دی، په 3م پاو کې دی انشاءالله سوره تغابن. دا و سوره یاسین دی هر یو جلا جلا 140 وارې تلاوت کې او بیا د پر اوبو باندې دم کې دغه اوبه د مریض ته ورکوي، همیشه د دغه اوبه ورکوي. الله جل جلاله څخه امید دی چې الله به شفای کامله ورکړي. نو دغه عمل انشاءالله علما کرامو او زموږ اکابرینو معاصر او بهترینه بللی دی. 140 وارې سوره یاسین تلاوت کول او 140 وارې سوره تغابن تلاوت کول. خامخا ضروري نه دی چې یو کس به کوي. که 140 کسان راجمع سي په ګردو باندې یو وارې وایي هم سی دی، که 10 کسان یې هر یو 4 وارې هم ووایي هم سی دی، خو فقط 140 وارې چې وویل سي او بیا پر اوبو باندې دم کړی سي مریض ته د اوبه ورکړي. د الله جل جلاله څخه امید دی چې الله به شفای کامله ورکړي. الله جل جلاله دې ده ته او ټول مریضان ته شفای کامله ورکړي. والله اعلم بالصواب.